سلامونه دوستانو، په دې هیله یم چې روغ او جوړ واستئ. پاکستاني اداکاره ماهره خان وایي زما ګټه حلاله ده، هغه که په ګډا وي که په سریالونو باندې که په اداکارۍ باندې. د پاکستاني فلمونو او سریالونو اداکاره ماهره خان وایي چې د هغې ګټه حلاله ده. هغې دا خبره په ټویټر باندې د یو کس د نیوکو په ځواب کې لیکلې ده. د پاکستاني فلمونو او سریالونو اداکار ماهره خان په خپل یو ټویټ کې لیکلی و چې همدا خو ژړا ده چې د الله وهل بې اوازه دي، باید چې اواز یې راشي. د ماهره خان پر دغه ټویټ باندې د مومل په نوم یوې نجلۍ سختې نیوکې کړې دي او هغې ته یې ډېرې سپکې سپورې ویلي دي. مومل لیکلي چې ستاسې په څېر بې حیا نجونو ته په ډرامو کې د لوړپوړو پوځیانو کردارونه درکول کیږي. هغه مخکې لیکلي چې د همدې لپاره تاسې د خپل رزق حلالولو لپاره دا کارونه کوئ، ګنې ستا په څېر د 2 روپو غیر اخلاقي نڅاګرې په دې ټولنه کې هیڅ حیثیت نشته. مومل په خپل دغه ټویټ کې د مجرد ټکی یاد کړی. دا ټکی په پاکستان کې د هغه نڅاګرو لپاره کارول کیږي چې په تیاترو یا هم په هغه میدانو کې چې غیر اخلاقي ډول نڅاګانې کیږي چې د هر چا د لیدلو وس ورته نه کیږي. د مومل د دغه ټویټ نه وروسته ماهره خان هغې ته په ځواب کې لیکلي دي چې ستاسې فکر ستا له لفظونو ښکاره کیږي. زما ګټه حلاله ده، ګنې ته مې په یوه ښه ښوونځي کې داخلولې. هغه مخکې لیکي چې تر څو چې خبره د 2 روپیو د حیثیت ده، زموږ په څېر ښځې د خپل ځان بیه نه لګوي او نه هم د کوم بل چا په بیه ټاکي. د یادولو ده چې ماهره خان د پاکستاني فلمونو او سریالونو یو نامتو څیره ده. هغې نه یوازې دا چې په پاکستاني فلمونو او سریالونو کې ډیر کار کړی دی، بلکې په هندي سینما کې هم کار کړی دی او له شاهرخ خان سره په رئیس فلم کې مرکزي رول لوبولی و.